علیکم. دا لاست کلاس دی زموږ د پارت 1 په دې کې چې د انګلش د کورس پارت 1 د بیسیک ګرامر کې زده کړې وې هغه موږ برابر کړې. په دې نه بعد به زموږ بل ویډیو سٹارټ کیږي خو به تاسو ته مو ویل چې هغه په 3 پارټو باندې مشتمل دي. دا هي به 3 سي او هر حصے کې به تاسو ته موږ هوم ورک درکو او د هر حصے به بیل بیل زده کړئ. په یو حصے کې ګرامر زده کوو، په بل حصے کې به کنورسیشن زده کوو او بل دې کې به انګلش پریکټس کوو. دا به دې نه بعد زموږ نور کلاسونه په انګلش باندې. خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو داسې ایپس ښیم چې د هغه ایپس پورې به تاسو د انګلش چې کله زموږ کلاسونه شروع وي د پارت 2 والا د هغې پورې به تاسو د ایپس سره انګلش وایي. د انګلش په زده کړه کې د ټول نه اهم کار چې کوم دی دا پریکټس دی. یو داسې پارټنر پکار دی، یو داسې ملګری، یو داسې کس چې هغه تاسو سره روان انګلش وایي. د هغې د وجې به ته ډېر زیات انګلش زده کړې ځکه چې انګلش زده کېږي هم د ماحول نه. ته به ځان سره انګلش ماحول جوړی په هغې کې به ته لینګویج زده کړې. زبان چې کوم دی دا زیاتره په ماحول کې ښه زده کېږي. اوس تاسو داسې یو ایپس ښیم چې په هغې کې هغې سره به تاسو داسې خبرې کوئ لکه څنګه تاسو په وټساپ یا په عام میسیجز کې خلکو سره خبرې کوئ یا په ټلیفون باندې خلکو سره خبرې کوئ پښتو زبان کې. خو دا یو داسې ایپ دی چې دلته به تاسو په انګلش کې خبرې کوئ، په انګلش کې به تاسو سره خبرې کوئ. نو راځو دا ایپ انسټالو او تر څو پورې چې زموږ د انګلش د کورس کلاسونه شروع وي تر هغې پورې به تاسو د ایپ سره خبرې کوئ، د ایپ سره به پریکټس نه پرېږدئ. دې کې لومبی به تاسو لیسن وکړئ، لومبی به تاسو واورئ، خبرې به واورئ، بیا به د هغې نه بعد کویز دي، د هغې کې به تاسو نه ټیسټ والئ او ټیسټ نه بعد تاسو پریکټس وکړئ. دې کې دا ټول هر څه شته، ټول پریکټس پکې شته، لیسننګ پکې شته او نور د انګلش ګرامر هم پکې شته. چې کله تاسو دا ایپ په خپل موبایل کې را انسټال کړئ، د انسټال کېدو نه بعد به دا تاسو څه کوئ، دا تاسو ځان سره موبایل کې ساتئ او روزانه چې کم از کم نه وي که نه چې 30 منټ تاسو هم د ایپ ته ورکوئ او دې سره تاسو کنورسیشن کوئ، تاسو خبرې اترې کوئ. د دې د وجې به تاسو ډېر زیات انګلش زده کړی شي او تاسو انشاءالله یو میاشت ډېر نه یو میاشت دې ایپ سره خبرې وکړئ په انګلش کې، تاسو بیا په خپل انګلش کې بدلون وینئ. تاسو په انګلش کې څونه بدلون راځي. راځو موبایل کې دا ایپ انسټالو. پلی سټور تاسو ته پلی سټور به آن کړم. چې کله پلی سټور آن کړم ته به سرچ باندې به کلیک کوم، ته به سرچ کوم انګلش کنورسیشن پریکټس. انګلش کنورسیشن پریکټس مې سرچ کول ته بس دا دې باندې کولاو څه دا ما سره الریډي انسټال شوی اوپن ما سره راځي. زه به دا کولاو کوم، ته به دې خوا راشم، دا به ما سره انسټال شوی دی، ته به دا کولاو کوم. زه الریډي دا یوز کوم، دې سره کنورسیشن کوم. دا ما سره اوس دا کولاو شي. چې کله دا ما سره کولاو شي دا اونلی وان دس ټایم او دلته ما سره مختلف قسمه موضوع دا راکوي. ایټینګ ریلیټینګ ټاپکس دي پکې، فیملی اینډ فرینډز دي پکې، ټاکنګ اباؤټ کې ماشومانو باره کې خبرې، ډیلی لایف روزمره زندګۍ باره کې خبرې، ایټینګ ریلیټډ ټاپکس و. دا پس یو ټاپک سلیکټ کړم، ما پکې دا ټرپس ایډوکیشن سلیکټ کو. چې ټرپس ایډوکیشن پکې ما سلیکټ کړو دا ما سره اوس آن شي. دا ته ما ته افټرنون پکنیک دا په دې باندې کلیک کوم. چې دې باندې ما کله کلیک کړو دا ما سره ایډ دی، دا به ختم کوم دي نه. دا ما دلته آن شو. ما ته لومبی راغلی لیسن، کویز دی، پریکټس دی او ریکارډ دی. څه شو دا ما سره راغلي. لومبی تاسو په دې دا ویډیو چې کوم نشان دی ګوټ ته چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا به تاسو سره پلی شي. څه شو دا به تاسو ټول واورئ. د دې چې را کوم ورډ دی کوم پروننسیشن دی دې سره به تاسو پروننسیشن هم صحیح شي. بیا به راشم کویز لا. کویز کې به تمان تپوسونه کوي چې ویر ډز کیتی وانټ ټو هیو ا پکنیک. دا تمان تپوس کوي. څه شو دلته را لیسن دی چې کوم مون کین وی هیو ا پکنیک دس افټرنون. شور کیتی ویر شوډ وی هیو اټ هاو اباؤټ لیک. دا به سره مختلف قسم خبرې کوي. دا کویز شو پریکټس راشم. کویز هم تاسو کولی شئ. لکه دې کې تاسو یو قسم له دغه ټیسټ انالي چې تاسو په دې کې څه زده کړل. زه راشم پریکټس دلته ما ته دوه پکچر راکول غواړي. ما ته لومبی چې کوم ښایي ته په دې اواز کې ویل غواړي که ته په دې بل اواز کې غواړي. چوز پریکټس پارټنر. ته چا سره خبرې کول غواړي که نه. دلته به تاسو زه اوس پورې دا ومن چې کوم دی په دې باندې به کلیک کوم. چې کله په دې باندې کلیک کوم په دې باندې ما کلیک کوم ما سره دلته راغلی. اوس زه کومې خبرې کوم که نه نو اما ترې می ما ته وایي چې ته به دا وې موم کین وي هیو ا پکنیک دس افټرنون. ته به دا وې او دا کوم چې دا هایډ شاندي هایډ دا به څه وایي دا به وایي. نو زه چې کله په دې ویډیو نشان باندې کلیک کوم دا به اوس دا می چې کوم دی دا به زه یم او دا نور چې کوم دی دا به هغوی وایي. ته شو ته به اوس په دې ویډیو نشان باندې کلیک کوم. How about the lake? That's a great idea. What should we pack for lunch? I can make ham sandwiches and potato salad. Umi, I love ham sandwich and potato salad.
tell your sisters about the picnic. Okay, I think it is going to get hot later today. That's good. It will be a good day for a swim in the lake. I will take in the end allow them to wear their swimsuit. Don't forget to pack your life jackets too. Okay, will Andy be joining us? Of course your brother will be joining us. دا هغه ابتدا به تاسو سره څه کوي په انګلیش کې کنورسیشن کوي. اوس بله مسله دا چې دوی کومې دا خبرې کړي دي یو بل سره دې باندې اوس موږ پوهېږو نو لکه موږ ته پته نه لګي چې دوی یو بل سره څه ویلي دي. لکه ډېر کسان ته به اوس دا مسله وي. اوس دا مسلې حل کېدو لپاره تاسو چلو کوئ تاسو به دین یو سکرین شاټ والئ. چې کله هم دین یو سکرین شاټ واخیستو که نه ګوګل ټرانسلیټ کې بیا دا هم اړولی شي. فرض کړه ما ته یو سکرین شاټ واخیستی نه دې نه ما سکرین شاټ واخیست اوس په دې بټن باندې کلیک کوم زه اوس راشم ګوګل ټرانسلیټ له ګوګل مې آن کړو دلته هر یو ګوګل کې ټرانسلیټ په ټرانسلیټ باندې به کلیک کوم. ټرانسلیټ باندې مې کلیک کړه ته د پوټو ښکاري د پرې پوټو باندې کلیک کوم او زه به څه د ووایم دا ما سره اوس د واوړي صحیح شو. माँ क्या हम आज दोपहर को पिकनिक मना सकते हैं? माँ जरूर कहती हमारे पास ही कहा होना चाहिए. دا تاسو اوس هغه خبرې چې کومې تاسو ته اردو ته واورېدلې دا هغه ایپ چې دا به تاسو سره په انګلیش کې کنورسیشن کوي او تاسو ته مې وویل چې په انګلیش کې به تاسو هر زده کوئ تاسو د خبرې د انګلیش ماحول ته میلاو شي او دا تاسو دپاره یو انګلیش ماحول چې په دې کې تاسو انګلیش خبرې کولی شي. دوی سره انګلیش خبرې کولی مختلف قسمه موضوعات دي په هر یو موضوع باندې سره 15 او 20 قسمه خبرې دي هغې په باره کې ورسره سبجیکټس دي په هغې باره کې ورسره مختلف قسمه یونټس دي. دا تاسو ځای کې به تاسو خبرې کوئ او تاسو انشاءالله یو میاشت دا ایپس استعمال کوئ او روزانه ولې یو 30 منټ ورکوئ تاسو بیا ګوئ چې تاسو په انګلیش کې څونه بدلون راځي. روانه ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.